او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حلال کسب او دغه خواري او غریبۍ د دې مزدوري په اړه یو بل حدیث شریف کې فرمایي وای د انسان بعضې داسې ګناهونه دي چې هغه په هیڅ شي سره نه رژول کېږي. که دی لمنځونه وکړي، که روژې ونیسي، که نور عبادات وکړي، په هیڅ شي سره دغه ګناهونه نه بخښول کېږي بغیر د دې چې دی خواري او غریبي وکړي، خپله حلاله نفقه او خپل معاش ځان ته حاصل کړي، بیا یې پر دغه خپله کورنۍ، خپل اهل و عیالو پر خپل ځان باندې صدقه او خیرات کړي، دې ته یو نفقه ور برابره کړي. دغه څه ډېر ګناهونه بخښي، ډېر دغسې ګناهونه شته چې هغه په هېڅ شي سره نه بخښول کېږي. بې له دغه څه چې ته یې خواري وکړې، دا راوړې په خپله کورنۍ کې یې مصرف کړې، په دې سره هغه ګناهونه بخښل کېږي. الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي